بسم الله الرحمن الرحیم. در فواید خاموشی په بیان د فائدے د خاموشی سے. اے برادر گر تو ہستی حق طلب جز بفرمانے خدا مکشائی لب. گر خبرداری زحی لا یموت بر دہان خود بینہ مہر سکوت. اے پسر پند و نصیحت گوش کن. گر نجات بایدت خاموش کن. ہر کے را گفتار بسیارش بود دل درون سینہ بیمارش بود. عاقلان را پیشہ خاموشی بود پیشہ جاہل فراموشی بود. خاموشی دغه مختصر کړی ده د وزن د شعر د وجنه. خاموشی د اصل شه د ټکا کنه خاموشی خو به میم پویه خاموش میم بنده پیش ویه. خاموشی از کذب و غیبت واجب است. ابله هست کو بگفتن راغب است. ای برادر جز ثنای حق مگو قول خود را از برای دیق مگو. بیاو تا وګورئ تلفظ ته. اے برادر گر تو ہستی حق طلب جز بفرمانے خدا مکشائی لب. گر خبرداری زحی لا یموت بر دہان خود بینہ مہر سکوت. اے پسر پند و نصیحت گوش کن. گر نجات بایدت خاموش کن. ہر کے را گفتار بسیارش بود دل درون سینہ بیمارش بود. عاقلان را پیشہ خاموشی بود پیشہ جاہل فراموشی بود. خاموشی از کذب و غیبت واجب است. ابله هست کو بگفتن راغب است. اے برادر جز ثنای حق مگو قول خود را از برای دیق مگو. اے برادر اے وررا لکه انګریزي شه برادر دی او دا فارسی شه د فارسی شه د رښتینو مینا انګریزي ول دغه ته ورسیخ کړی دی کا پدر مادر برادر. اے وررا گر تو کچره ته ہستی یہ حق طلب د حق طلب کوین کا یعنی د خدای تعالی طلب کوین کا. اے وررا کچره توے د خدای تعالی طلب کوین کا جز بفرمانے خدا بغیر د حکم د خدای نا مکشائی مخلصوا لب ورشنده. کیم زویشه چې د خدای پاک حکم وی ایغ زویشه ورشنده خلصوا کنی ورشنده مخلصوا یعنی ما شخیجه. گر خبرداری کچره خبر لره خبر لره اگر تو خبر رکھتا ہے زحی لا یموت کت چرے خبر لرے دے هغه ذات حیون چې ژوندی ده
لا یموتو دا مضارع دو چې نه مړېږي، یعنی چې ژوندی د همیشه نه مړېږي هغه ذات څوک ده؟ الله تعالی. که چیرې ته خبر لرې د حی لا یموت ذات نه بر دهان خود په خلو خپله، دهان خلو بینه کښېږدوه، مهر سکوت، مهر د خاموشیه، مهر د خاموشیه په خپل خله باندې کښېږدوه. که چیرې ته خبر لرې چې یو داسې ذات شته چې هغه ژوندی یا د وفات کېږي یا نه، و مو سره د خپلې ویلې صوبه کېږي. ای پسر، ای زیه، پندو نصیحت، پند و نصیحت دواړه یوه معنا ده. گوش کن، په غویش تیروه، یعنی ور وایه، ورته غویش شه، گوش کن غویش شه. ای زیه، پند و نصیحت تا غویش کا. گر نجات باید کچره خلوصای ده پچاروی بایدت، کچره خلوصای تو تا پچاروی خاموش کن خاموش شه، یعنی که نجات ته پچاروی چې غږیږي نه کنه د ژبې چې کوم ګناهی نه دي هغه نه ته په امان وي. لکه درویغ شل، غیبات شل، زیاړې شل، جګړې شل. هر که را گفتار بسیارش بود، هر که را هر چال را گفتار خبره ویل بسیارش ډیر د بود دی. چال را چې خبره کول د ډیر دی. دل درون سینه، زړه یې ننه په سینه شه، درون منه ننه. بیمارش بود، بیمار د دوی، زړه د ننه په سینه شه بیمار وی. عاقلان را پیشه خاموشی بود، هیجیرون لرا کسب د خاموشی ده. پیشه جاهل فراموشی بود، و پیشه د جاهل کسب د نادان کمکل سړی ا فراموشی دو. فراموشی ویرول ته وی د ناره کیسه ویرای. خاموشی از کذب و غیبت واجب است، د درویغ و د غیبت نه چپ است دل دا واجب دی. ابله است، ابله سره مناولی کی الف ب لام ہے. ابله منا احمق بیوقوف. ابله است بیوقوف تا آنکو آغا سڑائی، آنکه او و جو با گفتن راغب است. خبر کوله تا مینادور دا، راغب مینادور، یعنی سیک چې خبره کوله تا راغب دا چې ډېره ژغېدو خوند ورکوي هغه احمق ته. ای برادر، ای ورره، جز ثنای حق مگو، بغیر د ثنا د خدای تعالی نه ما ویایه هیڅ ما ژغېږه، مگو ما ژغېږه. بغیر د ثنا د الله تعالی نه ما ژغېږه. قول خود را خبر خپل لرا از برای دیق د پورا د تنگاوله مگو ماویا، یعنی خپل خبره د زون تنگاوله د پورا ماویا یا د بل تنگاوله د پورا ماویا. زون تنگاول دادی چې په خله بند ډېر خبره کاوه دروي غیبات د نه ویل شي، نو دغه په آخرت خپل سزا ته ملاوي شي. دا لکه زون ته خپل سزا ورکاوه و د خلق تنگول دادی چې خو غیبات او دروغ نه خلق ته تکلیف راسي کنه. نو ای برادر، ای ورره، بغیر د ثنا د خدای تعالی نه مژغېږه. قول خود را خبر خپل لرا از برای دیک مگو، خپل خبره د پورا د تنگوله مکوا.